د ګناه په کولو کې که څه هم شیطان و انسان ته د ګناه هغه خوږوالی او نفع او پیدا و نور دغه شانتې خپله ګټه دا رامخته کوي، په همدې باندې انسان تیر باسي او ګناه ته یې هڅوي. لیکن دوستانو ګناه که غټه ګناه وي که هغه وړه ګناه وي، سراسر نقصان دی، سراسر خپلې پښې په تبر باندې وهل دي. د ګناهو په بحث کې در هغه آیات لاندې د تفسیر علما بحث کوي، ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم. الله پاک جل شانه په دې مبارک آیات کې فرمایي که چیرته تاسو له غټو غټو ګناهونو له کبیره ګناهونو څخه ځان وساتئ، نو دا کوچني ګناهونه به الله وعده کړی دی چې زه ستاسو ته ورژوم، معاف یې کړم. الله پاک وایي هغه به درته وبخښم. دلته له ټولو څه مخکې یو په دې ټکي باندې د تفسیر علما فرمایي ځان پوه کول پکار دي چې الله پاک د دې کوچني ګناهونه په دې شرط باندې، په دې خاطر باندې الله پاک د بخښي وعده کړی دی چې ته به د غټو ګناهونو ځان ساتي. نو اول دا که چیرته یو سړی د غټو ګناهونو ځان نه ساتي، د هغو کوچني ګناهونه هم نه معافېږي. څونه غټه دوکه د انسان د خپل ځان سره کوي. تاسو وګورئ، موږ خو خوشحاله چې اودس مو تازه کوي، بس نو عادي د لاسو ګناهونه توس ول، د سترګو ته توس ول. لیکن مفتي شفیع صاحب رحمه الله په خپل تفسیر معرف القرآن کې لیکلي دي چې هیڅکله داسې نه ده. دا وعده هلته ده چې ته د غټو ګناهونو څخه ځان ساتي. بیا به دې هغه نیک اعمال که لمانځه ته تګ دی، که جومات ته تګ دی، څومره نیکۍ چې دي، هغه نیک اعمال چې لمونځ ته وختي تګ او دغه رنګه اعتکاف او دغه رنګه نیک اعمال چې دي، هغه دغه صغیره ګناهونه په معافېږي، په اوداسه باندې، په غسل باندې، په دعا باندې، په ذکر او په اذکارو باندې. هغه وعده د دغه سره دا شرط دی، شرط یې دا دی چې ته به د غټو ګناهونو څخه ځان ساتي. که دې نه ساتئ ګناهونه هم نه معافېږي. دا یو ټکی. دوم ټکی په دې دویم ځم پوه کړئ. دوم دا دی، علما فرمایي چې هیڅ یوه ګناه هغه وړه ګناه نه ده. ګناهونه خو پر دوه قسمه دي، یو صغیره یو کبیره، لوی او کوچني. بلکې بعضې علما فرمایي چې هیڅ یوه ګناه هغه وړه ګناه نه ده. څه دي په نتیجو او د هغو په عذاب او د هغو په تاثیر کې به فرق وي. د دې مثال علما فرمایي دی لکه د سکروټې. اوس تاسو غټه سکروټه په لاس کې نه نیسئ ځکه سوځي مې، نو کوچنۍ سکروټه مې پر لاس مچوي نه مې سوځي. غټ لړم او کوچنی لړم، غټ مار او کوچنی مار، په دې کې څه فرق دی؟ علما وایي مثال یې دغه شانتې دی. له دې وجې بیا چې دې ته وګورئ چې دا غټه نافرماني هم د خدای نافرماني ده او وړه نافرماني هم د رب العالمین نافرماني ده. نو څه فرق یې اوس په کوم ځای کې فرق راغلی؟ بیا ورونو دغه خبرې تاسو اوس متوجه سئ او دې ته اوس وګورئ. زار که لږ وي که ډېر وي، نو نقصان یې هغه نقصان دی. دا لږ زار بیا خلک خوري چې پروا نه کوي، یا لږ سکروټه خلک په بیګ کې دغه داسې چې د پیسو په بیګ کې شنوټه سکروټه یږدي چې پروا نه کوي، دا ډالر مالر نه سوځي. قسم په الله د نیکۍ تر ډالرو زیات ارزښت درته لري. بیا به درک درته ولګېږي. دا ژوند دی یوه موقع ده، ځان په پوه کول پکار دي. ورونو سر په خلاص کړي. ډالر به په ښه در نه سي د مرګ نه بعد. سره زر چې د انسانانو د زنانو په غاړه ځړېږي، یا دا بعضې ځوانان چې ناروا دي په ګوته کولې دي په ګوته کړي، یا مثال ګر سره د سرو زرو پر تخ باندې ته وسېږي، قسم په الله که درته ګټه وکړي. دا کالداري، افغانۍ او ایرانۍ تومن او نور چې کمې سکې دي او پیسې دي ګرځي. الله پاک وایي ذلک متاع الدنیا. څنګه آیت قرآن کریم دی؟ قل متاع الدنیا قلیل. دا لږ سامان دی، د دنیا ګټه لږ ده او د دې هغه انجام د ختمېدو ډېر ژر وي. نو په شا چې انسان ته ورځي هغه نیکي دي. او د نیکۍ په بیګ کې بیا موږ سکروټه کښېږدو، لکه د کالي په بیګ کې سکروټه کښېږدي. اوس لکه حسد چې ته کوې، لکه بغض چې ته کوې، لکه اناد چې ته کوې، لکه د ګناهو شهوت چې ستا زړه ځینې ډک کړي، لکه توبه چې انسان نه وباسي، بس همه سکروټه دي په خپل بار کې ایښې ده، نور هېڅ نقصان نه دی کړی. اوس نو ښه ده د پیسو په بستۍ کې یوه سکروټه وتړه چې څه به کوي. دغسې مثال دی. نبی کریم علیه السلام مبارک فرمایي الحسد
یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. څنګه حدیث توري دی نبی کریم علیه السلام مبارک چې فرمایي چې دغه حسد د انسان نیکي د سوځي. په جومات او مسجد کې د انسان د خبرې کول د دنیا دغسې د انسان نیکي سوځي. د ګناهونو شهوت دغسې دی، پر ګناه باندې توبه کښل نه دي، توبه نه کښل پر ګناه باندې اصرار کول دغسې دي. نو د ګناهونو بحث مو درته راخستی ول ورونو، بلکې علما فرمایي هر هغه وړه نیکي چې یا خو پر هغو باندې اصرار وسي، اصرار زړورتوب ته وایي چې دا نو چې شته وایي دینه کبیره ګناه جوړه سي. دا چې شته دونه ته په الله باندې ډاډه یې، دونه ته د خدای د بیرې وتلی، د خدای بیره په خپله په انسان کې نه راتلل او د خدای څخه نه بیرېدل د په خپله ډېره لویه ګناه ده. دا د ګناهونو هغه دغه د تقوا او د نیکۍ بنیاد دی او د ګناهونو د حفاظت لپاره هغه دیوال دی. بیا پر یو ګناه باندې چې هر څومره وړوکې ګناه یي په هغو باندې همیشه توب کول، پر هغو باندې همیشه توب. دا ږیرې چې خلکو خریلي میاشت دي نو نه ده، کال دي نو نه دي، او ته دي نو نه ده، یو ګناه چې هر څونه غټه ګناه یي، مثال ته یې فرض کړه زنا د صدقې نه بعد خو هېڅوک ځینې خلاص، دا همیشه توب کول په خپله دا ګناه بیا وړه ګناه نه پاتې کېږي، دا بیا غټېږي. او په دې ګناه باندې فخر کول، بل ته ورښکاره کول، دا د خدای دښمني علی الاعلان کول، دا په خپله دا ګناه چې هر څونه ګناه یي کشنوټې ګناه یي د هغو نه غټه ګناه جوړوي. نو اوس عزیزانو د دې ګناهونو دغه مثال دی، د دې ګناهونو دغسې حال دی. موږ خپل آخرت لپاره په خپله لګیا یو، د سکروټو د خپل ګور د سکروټو څه ډکوو، موږ خپله لګیا یو، موږ خپل آخرت تباه کوو که نه تباه کوو. اوس تاسو په خپله سوچ فکر ورته وکړئ. ابن عباس رضی الله تعالی عنه نه روایت دی وی کل ما نهی عنه فهو کبیره. هغه وایي داسې کوچني ګناهونه شته نه، هر نهي چې تا ته اسلام کړی ده، نبي کریم علیه السلام کړی ده، رب العالمین په خپل کلام کې کړی ده چې دا مه کوه، نو د هغو د غټې څه شو الله وایي غلا مه کوه، الله وایي غیبت مه کوه. د غیبت او د غلا بیا څه فرق وشو عزیزانو؟ بل په دې وجه باندې هم د صغیره ګناه نه ځان ساتل پکار دي، د هرې ګناه نه، چې ځکه دا الله ته معلومه ده، دا موږ ته نه معلومیږي چې په کومه ګناه دې خدای رانیسي. الله له دې وجې د هرې بدۍ نه ځان ساتل پکار دي، او کومه نیکي دي الله بخښي، لوی که کوچنوټي، د جومات په ورتګ دې خدای بخښي که دې مسلمان ته په سلام ویل، له دې وجې هرې نیکي دې ته مه ګوره چې لویه ده که کوچنوټي، د نیکي کول پکار دي. نو الله دې موږ ته د ګناهونو څخه د حفاظت، د بچاو، د ځان ساتنې توفیق را نصیب کړي. الله دې د دې توفیق راکړي چې موږ نیکۍ وکړو. ورونو دا یو څو ورځې زه ډېر سخت ناجوړه وم، بس څه نو هر انسان کمزوري دی، کمزوري ده، نو داسې کړې ولمه چې خاص مې دې کتاب و دې ترتیب ته زړه نه کېدی. نو په لحاظه الله پاک دې مزید پندی ژوند و زندګي کې زما څخه د خپل دین خدمت واخلي. تاسو هم دعاګانې راته کوئ. په دې وجې زموږ دا نشریات نه و، نو نن به انشاءالله د 19 الله دې مزید توفیق راکړي چې کوو به که خدای کول نه به خدای نشریات.